السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به زه تاسو ته درواښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د ناولده نمبر ډیټیل راوباسئ. او دوستانو اوس هر څوک تاسو ته په ناولده نمبر باندې ټلیفون دروکړي نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره د هغه ناولده نمبر ډیټیل راایستلی شئ چې دغه سړی څوک ده، د دغه سړي نوم څه شی ده، دغه سړی د کوم ځای ده او د دغه سړي شناخته کارت نمبر څه شی دی او دغه رقم کوم نور ډیټیل راایستئ. نور ډیټیل یې هم بیا تاسو راایستلی شئ. نو سمپل به بیا د ده شناخته کارت نمبر راواخلئ، هلته به بل ځای ولیکئ، نو د ده به بیا نور ډیټیل هم تاسو ته راوباسي. نو دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده پاک ډیټا. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو ګوره دوستانو په دې کې بیخي ډېر اپشنان دي. له دغو ټولو اپشنانو څخه تاسو ډېره زیاته فایده اخیستلی شئ. نو فلحاله زه په دې کې تاسو ته دوه اپشنان درښیم. اول اپشن د نمبر په ذریعه سره د یو چا ډیټیل راباسو او دویم اپشن د شناخته کارت نمبر په ذریعه سره د یو چا ډیټیل راباسو. نو راځو ګوره په دې کې زه فلحال تاسو ته اول اپشن درښیم د نمبر په ذریعه سره د یو چا ډیټیل راباسو. نو دې لپاره ګوره د اول اپشن ده لایو ټریکر. په دغه لایو ټریکر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لایو ټریکر باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ته وکړئ. ګوره بیا دا رقم شکل راځي. اوس به سمپل ګوره تاسو لږ لاندې ولاړ شئ او دلته به تاسو د هغه چا نمبر کې ولیکئ. ګوره په دې ځای کې به تاسو د هغه چا نمبر ولیکئ، د چا د نمبر ډیټیل تاسو راباسئ. نو زه هم راځم دلته یو نمبر کلیک کوم او د هغه نمبر ډیټیل کې راباسم. نو زه سمپل راځم دلته ګوره اوس نمبر کې لیکم. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې ما نمبر کې ولیکل. نو کله چې تاسو دلته نمبر کې ولیکئ سمپل لاندې سرچ بټن ده، په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره سرچینګ روان سو. نو دغه رقم ګوره اوس به تاسو لږ لاندې ولاړ شئ او دلته به لاندې تاسو ته د هغه نمبر ډیټیل راایستلی. نو ګوره تاسو په خپله کتلی شئ چې د دغه نمبر ډیټیل راوایستل. د دې سړي نوم چې د عبدالهادي ده، دا یې شناخته کارت نمبر دی، دا یې نمبر دی، دا یې اډرس ده. ګوره که چیرې تاسو لږ رایټ سایډ ته دا رقم چې ولاړ شئ دا کوم پیج چې ده دا لیفټ سایډ ته راکش ګوره دلته د ده نور ډیټیل هم راباسي، سیټیز والا دغه رقم اډرس 1 اډرس 2 په کوم تاریخ ده دا نمبر راوایستل، هغه ټول ګوره تاسو ته دلته په دې ځای کې درښیي. نو دغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د دغه کس نور ډیټیل راوباسئ نو دا کوم شناخته کارت نمبر چې دی دغه شناخته کارت نمبر به دوستانو تاسو کاپي کړئ. سمپل به ګوره دغه شناخته کارت نمبر تاسو سلیکټ کړئ. کله چې تاسو دغه شناخته کارت نمبر سلیکټ کړئ نو دغه شناخته کارت نمبر به اوس تاسو کاپي کړئ. نو په دې کاپي بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو هغه شناخته کارت نمبر کاپي کړئ بیرته به شاته راسئ. دویم د ګوره په دې کې نمبر اینډ CNIC انفارمیشن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه دویم اپشن باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ او دلته به بیا تاسو د هغه شناخته کارت نمبر کې ولیکئ. نو د هغه شناخته کارت نمبر ډیټیل به تاسو ته راوباسي. لږ به لاندې ولاړ شئ. ګوره دلته وایي سرچ نمبر /CNIC دلته به سمپل تاسو هغه CNIC نمبر دلته پیسټ کړئ. نو ګوره تاسو په خپله کتلی چې ما هغه CNIC نمبر پیسټ کړل. اوس په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ لاندې ولاړ شئ. تاسو په خپله کتلی شئ نو دغه رقم ګوره د ده نور نمبر راواړول. نو دغه رقم په دې شناخته کارت باندې چې د هر څونه نمبران جوړ کړي وي هغه ټول نمبران به تاسو ته دلته راواړوي. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د چا د نمبر او د شناخته کارت نمبر په ذریعه سره پوره ډیټیل راایستلی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.